سلامونه ملګرو، څلورمه ویډیو ده د بیسیک نیټورک. تیره ویډیو کې مونږه په ټایپ اپ نیټورک باندې خبرې وکړې. په دې ویډیو کې مونږ ترانسمیشن وایو او د هغې ډولونه چې دي ټایپ اف ترانسمیشن لولو. ترانسمیشن دی، اول زه دلته یو ډایګرام جوړوم. صحیح ده. یو پی سی مې راوړه، دلته یو پی سی دا شو او دا درې یو 5 پی سیانې راوړم. صحیح ده. دا دلته کې د دې سویچ سره وصل دي، دا دلته کې سویچ سره کنیکټ دي، دا هم دلته کنیکټ دي، دا هم داسې او دا هم داسې. دا زموږ سره پی سی 1 شو، دا زموږ سره پی سی 2 او دا هم زموږ سره پی سی 3 او دا هم زموږ سره پی سی 4، دا زموږ سره پی سی 5 شو. اوس ترانسمیشن څه ته وایي؟ ترانسمیشن دا پی سی 1 غواړي څه ډیټا څه کي، څه ډیټا سینډ کي. دا څه ډیټا سینډ کړه چاته؟ د پی سی 2 ته. دغه سینډ کولو ته څه ویلی کیږي؟ ترانسمیشن وایي. ډیټا سینډ کولو ته څه وایي؟ ترانسمیشن. او ټایپ اف ترانسمیشن، there are 3 type of transmission. یو زمونږ سره یونیکاسټ دی، یو زمونږ سره براډکاسټ دی او ملټي کاسټ دی. یونیکاسټ څه ته وایي؟ یونیکاسټ دا یونیکاسټ شو، یونیکاسټ 1 to 1، یونیکاسټ 1 to 1 یعنی دا پی سی 1 غواړي څه وکړي؟ څه ډیټا سینډ کړي، دته ډیټا سینډ کړه. او دغه پی سی 3 4 5 ته څه کیږي؟ معلومات نه لري، معلومات ترې نه لري چې د ډیټا سینډ کړه که سینډ یې نه کړه، کله یې سینډ کړه. صحیح ده. دلته کې پی سی 2 ریسیو هم کړه، دا ورته سینډ هم کړه، دا نورې پی سیانې ته څه دي؟ خبر ترې نه لري، معلومات ترې نه لري. دې ته څه وایي؟ یونیکاسټ. چې یونیکاسټ څه ته وایي؟ 1 to 1 کمیونیکیشن. صحیح ده. 1 to 1 کمیونیکیشن. او دویم څه دی زموږ سره؟ هغه څه دی؟ براډکاسټ. براډکاسټ چې دی دا 1 to all دی. صحیح ده. براډکاسټ 1 to all. صحیح ده. براډکاسټ څه ته ویلی شي؟ 1 to all یعنی د څه کوي؟ ډیټا سینډ کوي، دم ریسیو کو، دم ریسیو کو، دم ریسیو کو او ده هم ریسیو کو. دې ته څه ویلی کېږي؟ براډکاسټ. او دریم چې دی ملټي کاسټ. ملټي کاسټ چې دی هغه د یونیکاسټ او د براډکاسټ دواړو پیدې راخیستې دي او هغې نه څه جوړ کړی دی؟ ملټي کاسټ. ملټي کاسټ چې دی هغه 1 to many. صحیح ده. یعنی د چې دی ډیټا سینډ کوي څه کوي؟ دم ریسیو کړه، دم ریسیو کړه. صحیح شو. او دا نور نه یعنی
د ملټیکاست چې دی دا ډیټا سینډ کوي په یو وخت کې 2 نفرو ته. مثلا 3 نفرو ته هم سینډ کولی شي، 50 ته هم کولی شي، 40 ته هم سینډ کولی شي، خو ټولو ته نه سینډ کوي. ګوره یونیکاست چې و هغه څه چلو که یو کس ته سینډ کړه. ګوره دلته کې مې یونیکاست ته د زیډ مارک چې کړی، دلته ګوره دغه ډیټا سینډ کړه. چا ته سینډ کړه؟ د یو ته سینډ کړله. صحیح ده؟ نو ډیټا یونیکاست چې دلته مې ګوره په زیډ لیکل کړي 1 to 1 شو، او براډکاسټ چې دغه رنګ چې دی ګوره د 1 to all که ګوره د ډیټا څه کړه؟ سینډ کړه، ټولو ته لاړله، ټولو ریسیو کړه. دې ته څه وایي؟ 1 to all. او ملټیکاست چې دی هغه 1 to many دی. لکه دی څه کوي؟ دی ټولو ته نه سینډ کوي. ګوره ټولو ته خو نه ده سینډ کړی که نه، یو مشخص کسانو ته څه کوي؟ ډیټا سینډ کوي. نو ملټیکاست چې دی مشخص کسانو ته ډیټا سینډ کوي، براډکاسټ چې دی هغه ټولو ته ډیټا سینډ کوي، او یونیکاست چې دی هغه یو کس ته ډیټا سینډ کوي. دریوانو ترمنځ توپیر څه شو؟ یونیکاست چې دی یو کس ته ډیټا سینډ کوي، براډکاسټ چې دی ټولو ته ډیټا سینډ کوي، او ملټیکاست چې دی هغه مشخص کسانو ته څه کیږي؟ ډیټا سینډ کوي.